دا ورو سوال کړی دی چې د ماعز رضی الله عنه د رجم واقعه ما واورېده دغه صحابي چې هغه رجم کړی شوی سوال دا دی چې دی په کوم کال کې رجم کړی شوی دی یعنی د هجرت په 2 کال دی رجم شوی دی الجواب ماعز رضی الله عنه دا ناشنا صحابي دی ماعز ابن مالک الاسلمي رضی الله عنه داغه صحابي دی چې په خپل اقرار کړو چې ما زنا کړې او توبه ویستو سناشنا توبه ویستو او واده وو ځکه رجم کړی شو او دا فائدې ده ساتي چې اول مرجوم في الزنا في الاسلام هو الصحابي ماعز بن مالك اولنی سړی چې په اسلام کې رجم کړی شوی د زنا د لاسه هغه ماعز ابن مالک رضی الله عنه کوم کال کې نو د دې تحدید نه دی راغلی په حدیثونو کې چې دا کوم کالو خو صرف دومره ده چې خبره یعنی احتمال دا دی چې دی 9 کال کې و یا د 9 کال نه لږ مخکې د هجرت 9 کال کې ماعز هغه رجم کړی شوی دی دلیل په هغې باندې دا دی دلیل په ته ذکر کو په صحیح مسلم کې د ماعز رضی الله عنه د رجم دا واقع شته په نورو کتابونو کې هم شته چې ماعز راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله طاهرني ما پاک کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل تباه شي ویحک هلاک شي لاړ شه بس توبه وباسه الله ته واپس شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اوس په ځان پرده واچو قال فرجع غیر بعید واپس راغی لږ وخت بعد ویا رسول الله طاهرني پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لاړ شي توبه وباسه استغفار کو بیا راغی لږ صاحب یا رسول الله طاهرني پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لاړ شي بیا سلورم پیر چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فیما اطهروک د سند پاک کوم یعنی خبره صدا کوم ګناه دا ګناه راته وښایه هغه ته من الزنا زنا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابيه جنون ملګرو ته سړی لیونی شوی خو دی ماعز رضی الله عنه خو ښه سړی دی ګوره کله د نیک انسان نه هم خطا او ګناه وشي ځکه چې انسان کمزوری دی خو هغه داسې نیکان خلک نه وو لکه چې ګناه ته وشو بیا بس نور پسې بیا کوه نه هغوی به ګناه کیدی شو د هغوی نه ځکه چې انسانانو صحابه کرام خو چې ګناه به ترې وشوه ځکه به د هغوی ګناه وه بس او بیا به ټول عمر له په دې پښیمان او په څه طریقه به معاف کېږي او الله به څنګه راضي کېږي دا به د هغوی سوچ یو سړی چې په خپل راضي پیغمبر خواله چې ما رجم کړه ده به هم څه ایماني کړه ابيه جنون دا سړی لیونی خو نه دی نه صحابه کرام یا رسول الله لیونی نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا شرب خمرا کې دي شراب اسکري په نشه کې نو فقام رجل فاستنكهه یو سړی پاسې داخله ولا بین کړ وینه یا رسول الله شراب یې نه دي اسکري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ازانیتا زنا دې کړې ده وی او زنا مې کړې ده فامر به فرجم پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو دی رجم کړی شو او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا ووی کله چې دی رجم کړی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته دا ووی چې استغفروا لماعز د ماعز دپاره بخښنه غواړي ملګرو دا ووی غفر الله لماعز ابن مالک الله دې وبخي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ماعز داسې توبه ویستې ده که په یو امت چې تقسیم کړه د هغه ټولو به پوره وي د پوره یو امت به د توبه قبولی شي د توبه به د هغوی کافي مقصد څه دی بیا وایي چې یو زنانه راله د غامیدي قبیلې د ماعز د قیسې نه څه وخت بعد وی هغې وایي چې یا رسول الله ما پاکه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کړه او بیا راله وی یا رسول الله زنا مې کړې ده په خېټه مې بچی پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کړه وی چې دی وشي بیا راله بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې پی دی وسکي او 2 کاله پورې چې به خپله روټۍ خوري بیا راله او بیا امر وشو بیا څه شوه هغه رجم کړی شوه هغه غامیدي قبیلې والا زنانه هغه هم رجم کړی شو یو سړی وي چې په دې کې څه دلیل دی دا خو قیسه ختمه شو دلیل دا دی
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنانې چې کله واپس کولی یو څو پیري د غامیدي قبیله وه ورته وی یا رسول الله ښکاري داسې لکه د ماعز په شان چې مې واپس کړې راواپس کړې د دې نه دا واضح شو چې د ماعز قصه د دې نه مخکې ده او دې ته نږدې ده نږدې ورته په دې ځکه چې هغې دغه د یاد کړو او د دې نه مخکې دا خو واضح ده او دا یقیني ده چې دا غامیدي قبیلې د زنانه چې د په نهم کال کې رجم کړی شوي ده نو نتیجه دا راووته چې ماعز کم کال کې رجم شوی نهم کې یا د نهم نه لږ مخکې همدقې خوا کې دی والله اعلم